ویې ماجر سوله یو دومره ډېر را روان یې خو یو هغه بل نه پیدا کېده درې السلام علیکم وعلیکم السلام دغه دي ورونه بوټونه اصل بوټونه فرانسې څخه راغلي بوټونه درې جوړې دي په کات یو زما په پښو دی یو دغه دی وګوره دا بوټان په څو روپۍ دي ته ماجر یې نه مې وینه چې تورخمه راواوښتم ماجر تورې د خپې دي بوټونه یې را واخیستل کور یې راوړل کړ خو وایم څه چې راسره وکړم هغه ټول مستې راغله بس د خاوره راغله ډېر خوشبخته یې ته نو ولې څنګه درې بوجي بوټونه ګرد مې خرڅ کړ د یوه جوړه بوټ پاتې په پښه کې صبر پښه سمېږي پښې مې ټولو بس دیوالې وګوره په پښه یې وګوره په د یوه پښه یې وګوره بیخي سم دي ته کمپنۍ خاص تا ته جوړ کړي بس 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 ښه دا به په څو راکړي دا ډېر اوریجنل بوټونه دي حاجي صاحب اوریجنل څه ته وایي اوریجنل اصل ته وایي دغه ګرده خرڅ شوله درې بوجي وه دغه یوه جوړه پاته ده دا په 3000 افغانۍ ورکوم وروره د ټوکې کوي که سودا کوي دا څه شی وایي ټوکې نه کوم وروره خو په 3000 افغانۍ دي اوریجنل شی دی یو دانه زما په پښو دی یو دغه دی ستا په نصیب شوي دی یو هغه دا چې ستا په پښو دی دا اصل بوټونه دي نو ستا او د هغه پنجابي ترمنځ څه فرق شو چې هغه کور راړم کړ ته زما جیب راړم کړم دا مسلماني ده کومه شوله وطنداري ده کومه شوله دې کې خو لږ انصاف پکار ده چې ماما خیر دی زه پوهېږم درته چیرې درته پوهېږم ډېره غمجنې په 2.5 زره یې به درکړه 2.5 زره سنو کم نه کېږي که نه کمپنۍ نه دي په 2.5 زره روپۍ رانه پاتې دي هغه مې دوی په ټاکو کې په ځای کړې وې پاتې شولې که نه نو ټول لاړې ځه خیر دی راکړه اوسپنه ته یاره ستا سره زموږ څه چې نه وخت په پښو یې که خاص ستا په خاطر باندې چې لوسې پښو یې راکړه یا خبره درته بله هم کوم دا خو دې په ما خاص کړه لږ دې په دې خپل ګریوان کې سره ټیټ کړه چې دغه ورونه دي د هغه څنګه را روان دي دا فرانسیان دي دا خپل افغانان دي سکني ورونه دي نو ستا دغه کالي دي نو ټول زاړه زاړه کالي دي دی ما ته د نوو کالي په بیه راکړه دا انسان مسلماني ده خیر ساتي کېږي موږ دغه رانیسي کې د څه واخلو ساتي کېږي د چا پلار به درته کېږي لږ زرمونه خو موږ سره ونه شوله واخله دا د سر دا د 2000 ځه ستا په تا چې دې کډه وکړله چې د رحم بابا یو درې بوجي بوټونه نور زاړه راواستل عجیبه موسم دی یاره عجیبه کش روان دی عجیبه کاروبار شو دی یاره دا ماجر نصیب شی را روان دي د درب پیسې را شو کړي دي ما زه ته ما زه راواستل شلته نږدې دي زه درغلم اوس که سټي ما زه تو ته ګورم ودرېږه